الله دې راته ساته نور لهر یو دښمنا پتا مې زړه خوږېږي ای زما ګرانه وطنه جانان جانان وطن جانان جانان وطنه جانان جانان الله دې ټولو ته صبر ورکړي راځو دغه ورور چې څو ځلې ماشومان راغلل او دې دپاره درمل وړل ما ورته دې ماشومانو ته ویل چې ستاسو دا خاوند چې کوم تکلیف لري څه لري تاسو دلته یې ولېږئ چې زه خپله وګورم چې د دې څه مشکل دی نو د دې مشکل به اوس د دې د خولې نه واورو چې څه مشکلات لري که زمونږ له وسې څه شی نو دې سره به همکاري کوو دا زمونږ ورور دی زمونږ د وطن بچی دی زمونږ غیرت دی زمونږ هیله ده زمونږ تمه توقع ده او انسانیت د خاطره به مونږ دا کار کوو وروره ستړی مه شي څنګه یې ښه څه تکلیف لري دا لرم بل راغی کار مې کولو نامبۍ سابندي مې پیدا کړه اوس سابندي تکلیف لري سابندي تکلیف لرم ډاکټران راباندې کار بند کړ نامبۍ ګیب راباندې بند درسه خبرې کوم ډوډۍ خو درسه کوم ساه مې بندېږي څه مشکل لري کور کې څه مشکل لري کار مې نشته کار پسې ګرم کارونه څوک راته نه راکوي مریض لري سابندي لري وي کار نه درکوي کار راته نه راکوي یوازې د خپل کور چې لري خپل کور چې نه لرم چې کار روزګار نه پیدا کېږي د ماشومانو ته به څه کېده بره زه که الله ورکړي چېرته وګرځېږم سهار مو چې خوړلي وو چې پاخ کړي بېګان څه هم نه دي خوړلي د سهار څه غم کوي دا غرم بېګا چې نه دي خوړلي بېګا هم چې هم نه دي خوړلي نه سهار نه د غرمې پته نه لګي چې به خورو چې نشته موږ سره که څه په هغو ماشومانو له غرمې د خاطر هم شی نشته سهار هم نشته نه د غرمې لپاره نشته څه به کوو الله شته الله شته بېشکه انشاءالله زه به دې څه غم وکړم ته ګاز فروشي کولی شې ولې نشم کولی تاسو غم راته وکړئ بس کار برابر کړو الله به موږ تاسو سره ښه وکړي انشاءالله موږ به هڅه وکړو ستا خبره به خلکو سره شریکوو 2 ګاز ډبې به درته راواخلو ډیجیټلي او ترازه به درته واخلو دا کار به وکړو هغې نه بعد چې کوم یو دی دا ګاز به ته خرڅوې ګاز به خرڅوې د دې هغه اصلي قیمت چې دی دا به ځان سره ساتې ګټې باندې به خپل ماشومانو ته خوراکي توکي اخلئ صحیح ده کور دی چېرته دی ورمېخوا دی نږدې دی موږ به لاړ شو یو ستا کور حالات به وګورو نوم دې څه دی نسیم خان میاشت په میاشت د پوښتنه کوو ستا د کار پوښتنه کوو ستا د هر څه پوښتنه کوو ګاز فروشي به کولی شي که نه ماشومان دي 2 ماشومان 2 ماشومان دي کورنۍ ټول 4 کس هستئ حمل خو نه لري ماشومان دي حمل لري هغې ته میاشت په میاشت دوا ورکول کېږي ښه دوا ورکول کېږي خیر موږ به ورته دوا ورته ورکوو دا همکاري به موږ در سره کوو صحیح ده دوا به ورکوو زنانه ډاکټر شته دی هغوی به راځي معلومات به کوي څه دوا چې لګېده هغه به ورکوو دا کباړ څه کوي دا موږ سوځو ده دا سوځوئ بیا دا خو خپله ټوخی پیدا کوي مرض پیدا کوي دا چې ته سوځې دې سره به ستا دا سابندي زیاته شي نور هم نور شی نشته به اوس هم نه کېږي دا سوځو ده ډوډۍ هم پکې دی خو په دې باندې تاسو دا هغه کوئ دا شی سوځوئ بیا تاسو پرې هغه کوئ پخلی کوئ دا خو ستاسو تکلیف نور هم زیاتی که نه ولې ښه صحیح شو انشاءالله ته دا ماشومان پرېږده ته ما سره ګاډي کې کښېنه زه تا ته د ګاز فروشۍ غم کوم صحیح ده نسیم خانه څنګه چل خوشاله یې خوشاله به د خیره داسې کې پارچه دې واخیستله ته به خپل کار روزګار کې
صحیح ده سپک دی سپک نه دی ودې چې خرڅوی په 1 کیلو کې درته کم سے کم 10 روپۍ پاتې کېږي صحیح ده 380 یو ډبه کې پاتې کېږي 380 بل ډبه کې پاتې کېږي چې کله غاز دې ختم شو په دې پیسو به بیا غاز اچوي صحیح ده صحیح دی خوشحاله خو یې څومره خوشحاله ډېر خوشحاله